پارلیمنټ کې چې زه پیله انتخاب مشو نو په قومي اسمبلۍ کې ما یو سوال جمع کړی و. شروع کې زموږ د سوالونو سره هغوی دونه بلد ونه نو په روټین کاتو کې به چلول. ما دا سوال کړی و چې موږ د دغه خلکو ډیټیل راکړي چې کوم په ضربعضب کې کوم ترهګر دي ویشتي دي او یا کوم ژوندي نیولي دي. هغه سوال کال یو نیم وزیر دفاع وزارت په داخلي ته لېږلو، داخلي په دفاع ته لېږلو، تاییدو چې په اخره کې په منځ کې بیا ورک کړو هغه سوال. په ایجنډه به راغی، دونه وه چې په ایجنډه به هغه سوال راغی. نه پسته به چې ما کوم سوالونه جمع کول هغه واړو د ایجنډه حصه نه جوړېدله، هغه به په بیلټینګ کې هغوی چېرته ورک کړل، نه ورک یې کړل، بیخي به په ایجنډه راوستل نه. نو مطلب زما د خبرې دا دی چې مطلب په ضربعضب کې هم مونږ خو ما تاسو شروع کړو چې هغه اپریشن هغه د زمونږ د سامانونو، زمونږ د دوکانونو، زمونږ د کورونو خلاف و. په هغې کې ترهګرو خلاف هغه اپریشن نه و شوی، او بل په هغې کې ډېر زیات مالي امدادونه راغلي وو